د طالبانو مشر خپلو قاضیانو ته وایي قصاص او شرعي حدود جاري کړئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د خپلو قاضیانو ته حکم کړی چې مجرمان قصاص او شرعي حدود پرې جاري کړي. د طالبانو حکومت میان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي د دوی مشر په یوه غونډه کې قاضیانو ته ویلي دا د شریعت حکم او د امر دی چې عملي کول یې واجب دی. ښاغلي مجاهد د خپل مشر له قوله دا هم ویلي چې دغه حکم به پر غلو سړي تښتونکو او فتنهګرو عملي کیږي، خو د دې وضاحت نه ده شوی چې له فتنهګرو د طالبانو هدف څوک دی. طالبانو د خپل تیرې واکمنۍ پر مهال هم قصاص او شرعي حدود جاري کول چې نړیوالو بشري سازمانونو پرې سختې نیوکې کولې. د طالبانو ویاندویان په دې وروستیو کې د بېلابېلو برخو چارواکو سره د خپل مشر د لیدونو خبر ورکوي او ظاهرا د ناستې کندهار کې د ملا هیبت الله اخوندزاده د اوسېدو په اصلي مرکز کې کیږي. د طالبانو ویاندویانو که څه هم وخت نه وخت خپل ته منسوب غږونه خپاره کړي، خو تر اوسه د دغو ناستو کوم منظور یا ویډیو نه ده خپاره شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا ځل ملا هیبت الله اخوندزاده له قاضیانو سره کتلي او امر یې ورته کړی چې شرعي حدود عملي کړي. یادونه ده چې واک ته د طالبانو له بیرته راستنېدو راهیسې تیر څخه باندې یو کال کېږي د دوی محاکمو د حکم له مخې د شرعي حدودو د پلي کېدو راپورونه نه دي خپاره شوي. که څه هم هرات او کندهار کې په عام محضر کې پر یو شمېر مجرمانو د حدودو د پلي کېدو خبره شوې وه، خو ظاهرا دا کار په کور دننه او بهر د غبرګونونو له کبله وځنډېده. طالبانو تیر کال په تل یعنې میزان میاشت کې هرات ښار کې د انسان تښتونې په تور د 4 وژل شویو کسانو جسدونه خلکو ته ښکاره کړل. د طالبانو ځایي چارواکو هغه مهال ویلي وو چې دغه کسان د دوی له ځواکونو سره جګړه کې وژل شوي وو او بیا یې جسدونه د ښار مرکزي څلورلاره کې په عام محضر کې زړول شوي وو. بل خو وخت د طالبانو له راګرځېدو راهیسې د ګڼو صحرایي محاکمو راپورونه خپره شوي چې ویل کېږي قربانیان یې تر ډېره د پخواني حکومت نظامیان د طالبانو مخالفان او عام وګړي دي. په دې لړ کې له څه مودې وړاندې پنجشیر کې د طالبو وسله والو لخوا د اسیرانو د وژل کېدو ویډیوګانې هم خپاره شوې وې. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.